الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال رسول الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابو داود. ګرانو محترمینو، زموږ څخه خلک ډېرې پوښتنې کوي چې دا رزق دا شی په څه شي باندې کېږي یا په څنګه په څه شي باندې سړی هغه د رزق خاوند کېږي. ګرانو محترمینو، دا قسم دعاګانې د انبیاو کړي دي چې دا ځي الفاظ درته وایم. دغه دعاګانې د رزق د پراخېدو او د هر تکلیف چې په سړي باندې مشقتونه راغلي، خوارۍ په راغلي، په صحیح نیت یې ووایي، په اخلاص یې ووایي، الله پاک یې مشکلات حلوي. اول چې هغه دا خبره چا کول، ایوب علیه السلام په مرض په تکلیف کې چې عیالون یې ولاړه، مالون یې ولاړه، ټول شیان یې ولاړه. اول اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمین. دا انی مسني الضر بس داسې ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمین. دوهم نوح علیه السلام مبارک چې هغه ډېر سخت قوم هر څه له نیم سوه کاله تبلیغ ورته وکړي، چا په قول نه کاوه، نو بیا د دعا وکړه خپل رب ته ول اني مغلوب فانتصر. ته به داسې وایه ربي اني مغلوب فانتصر، ربي اني مغلوب فانتصر، چې یو ورځ یې وویل کې د شپې. درېیمه دعا چې موسی علیه السلام 8 ورځې هغه مزل وکړي، هغه ولاړی د مصر څخه، هغه دغه ته مدین ته د فرعون څخه وتښتېدی، هغه ولاړی. په دغه وخت کې چې هلته ورغی ډېر تکلیفونه و، ډېرې خوارۍ وې. دغه یې وویله ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای هر شی چې ته نازلوې هغه ته زه درته محتاج یم. دا بیا ترجمې د ملایم څخه پوښتنه وکړي، اسانه دي، بیا به درته وکړي. درېیم څلورم دا بل هغه چې هغه یونس علیه السلام د مایي په نس کې بندي سو، نو بیا یې دا ویله لا اله الا انت. دا ویل خدای پاک دستي په دستي هغه خلاص هم کوي. ګوره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. دا چې سړی هر څه ډېر وایي د هر مشقت دپاره، د هر مشقت دپاره چې سړی وایي دا خپله څوک دی، دا مکر دی. دا خو هغه دعاګانې شوې چې ما درته وویل چې یا په ښه نیت باندې یا د موسی علیه السلام دعا یا ګردې سړی وایي، دا ډېرې خوندور دي. بعضې بزرګانو نور هم کړي دي چې د ماښام تر لمانځه وروسته 1400 واره یا وهابو په سر په پای کې 11 واره درود سړی وایي، بیا خدای پاک ته دا خواست کړي یا وهابو حبني من لدنک رحمته، داسې وایي، یا بره وروسته سمه دعا وکړي، هره دعا چې وکړي بس بلکل یې خدای قبلوي. دغه هم راغلی دی. بل دا خو تر ټولو خوندور، تر ټولو ښایسته، تر ټولو اعلی او ښه شی هغه څوک دی؟ هغه استغفار دی. دلته به غوږ نیسئ چې تر ټولو د هر څه مشقتو، د دنیا د هر څه تکلیفو، د هر څه شاندورې کېدو دپاره که سړی مفلس وي، که قرضدار وي، که مریض وي، که په غم اخته وي، په هر شي چې وي، تر استغفار غټ شی نشته. ځکه الله پاک وایي دا چې د نوح علیه السلام قوم ډېر لرې سو او د خدای نافرمانۍ یې ډېرې وکړلې، باره به د دوی په دا به په زړه کې د چا راګرځي چې نو بلکل خدای توبه نه قبلوي. الله ورته وویله فقل ورته وایي چې استغفرو، تاسې د خدای پاک څخه استغفار وغواړئ، د خدای څخه بخښ وغواړئ. ربکم انه کان غفارا. الله پاک په مبالغې وویل چې دا الله پاک بخښونکی دی، خامخا بخښونکی دی چې هر څونه ګناه وکړي، چې هر څونه ګناه چې خدای ته راجع شي. او بیا نو که دا داسې وکړه پر تاسې به خدای اسمان راواستوي، هغه مدراره متصل باران وروونکی، او تاسې امداد به خدای وکړي، ډېروالی به وکړي په مالو، په بنینو، په اولادو. دا تاسې د به خدای پاک هغه جنات وګرځي او تاسې د به خدای انهار ولي وګرځي. ګورئ ستاسې دا خپله د استغفار په آیات کې راځي چې د دنیا او د آخرت د زیادت د اولاد دپاره، د زیادت د مال دپاره، د دې ټولو شیانو دپاره هغه استغفار دی. دا الله جل جلاله سترې آیات هم دی.
او حدیث عبدالله ابن عباس ما درته وویل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک د استغفار سره لازم سو ملازمه یې وکړه استغفار یې ټول عمر وایه په شپه ورځ کې الله پاک به دی د کل غدۍ کسه د هر سختۍ څخه به ده ته ځای د وتو لار د وتو پیدا کړي او د هر غمه څخه به دی هغه فرج و خلاصوالی پیدا کړي او ده ته به رزق ورکړي د هغه طرفه څه چې د ده په فکر کې لا نه یې راګرځېدلي دغه طرف و دغه ځای څخه دا د ابوداود حدیث دی صحیح حدیث دی 1804 هغه اویایم نمبر حدیث دی شپږم جز دی او د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی که چا دغه وویل چې استغفر الله الذي لا اله الا هو والحي القيوم واتوب الیه ده ته به بخښه وسي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه که دا ووایي ده ته به بخښه وسي چې هر څونه ګناه وي د ټولو ګناه وته که د جنګ څخه په وخت کې د جنګ تښتېدلی وي یا د جار څخه دا هم غټه خبره ده چې دا په شرط د بخاري او د مسلم هم د حاکم روایت کړی او د شداد بن اوس څخه روایت دی چې نبی علیه السلام وایي سید د استغفار هغه همدا دی یقول چې عبد وایي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنب فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت دا که چا د ورځې وویل یقین یې پر دغه و په دغه ورځ کې مړ سو تر دې چې ماښام نه وي دی د علی جنت څخه دی رسول الله وایي او که چا د شپې ووایه ده پر دغه یقین وکړي د دغه پر معنا پر مفهوم یې دا اسانه خبرې دي نو دی مړ که سو مخکې د دې سار کې دی د علی جنت څخه دی رواه البخاري هم روایت کوي دا سید د استغفار د ټولو استغفارو اصل دی هغه دا دی وایي چې سړی و خدای ته وایي ترجمه یې دا د خدای ته زما رب یې ما چې اواز تاسو بل څوک نشته تاسو پیدا کړی یم زه ستا عبد یم زه ستا پر واده یم چې ما ستا سره واده کړی ده تر هغه اندازې چې زما په طاقت وي الله او زه پناه غواړم د شر څخه چې ما یې پیل کړی زه رجوع کوم که تا ته ستا په نعمتو او زه رجوع کوم یعنې اقرار کوم خپل په ګناه ته ما ته بخښه وکړه د بخښونکي د ګناه بل څوک نشته بیا له تا دا خبرو ته ښه غوږ ونیسئ چې زه یو دا په دې خبره مو سر خلاص تر ټولو خوندوره هغه کیسې ته ګورئ چې دغه هغه د استغفار په دنیا کې د سمه دمه فایده د هغه چې خبرې ته غوږ ونیسئ کیسه د احمد بن حنبل صاحب احمد بن حنبل صاحب کیسه کوي وایي یو وخت د یو نابلده وطن ته ولاړی چې د نابلده وطن ته ولاړی باره قرار ځای نه و چې ګزاره یو ځای وکړي نو یو مسجد ته ورغی چې په دې کې ځان وساکي قرار هغه د مسجد خادم نه پېژندي هغه پسې واخیستې نیت پرېښوی یو نانوای ولیدی دا نانوای ډېر ښه خوند ورکوي دا د رنګ خوند ورکوي ورغی عزت یې وکړي په عزت یې راوسي خو دا نانوای ګرد عمر استغفر الله استغفر الله استغفر الله ویل او احمد بن حنبل خو نو تاسې پېژنئ چې هغه خو هغه انسان دی هغه اعلی درجه هغه د لوړې درجې انسان دی هغه محدث کبیر دی هغه مذهب والا نو هغه به چې راوستي دغه نانوای چې په ډوډۍ پر لارې به ته یم استغفر الله او اتوب الیه استغفر الله دا به ویل او پاتې سوه چې ډوډۍ بیا ورنناره ته وایي راپورته کوله هغه خبره ده ورته زه دا استغفار ولې دونه ډېر وایم زه دا استغفار چې ما هر خواست خدای ته کړی دی دا استغفار زما خدای زما خواست قبول کړی دی خو یو خواست مې پاته دی هغه تر اوسه نه دی قبول شوی هغه ورته کومه دی ما دا خواست خدای ته کړی دی چې د احمد بن حنبل سره مې خدای یو ځای کړي خدای د هغه سره ملاقات کړي او دا خواست مې نه دی قبول شوی نور مې هر یو قبول شوی هغه ورته مبارک دی زه د خپل احمد بن حنبل یم احمد بن حنبل یم زه دا خواست یم خدای قبول کړي دا د استغفار سمه دمه د ده په مناقبو کې کیسه راځي دوهمه د حسن بصري کیسه راځي حسن بصري هغه ډېر مخکې سړی دی هغه په تابعینو کې دی هغه د دویمې مرتبې څخه دی د دویمې طبقې څخه دی په اعلی انسانانو کې دی حسن بصري بازار ته راغی په بازار کې شام رانیول ډېره یو غټه خبره ده ډېره د فن خبره ده او ډېره بې سړی ولیکي هغه چې دغه دی د حسن بصري بازار ته راغی په بازار کې شام رانیول باره په هغه وخت کې د دوی په ټیم کې خو دا نه و چې یا ګاډۍ دی یا موټر دی یا باسکل دی یا موټرسایکل دی نو یو سړي ته ورته ما سره په شا یوسه دا خلک به مزدوران راته په شا به ورسره وړل نو حمل د ده سره راواخیسته موږ په پښتو کې غوري ورته وایي هغه په شا دا بار ورسره راواخیستې پر لارې دغه بلې چیلانه وایي بس دغه الحمدلله استغفر الله الحمدلله استغفر الله الحمدلله استغفر الله دغه حمل دا غوري وایي ته ورته وویله ور ستا اوس بل شی نه دی زده حسن بصري ورته ویل هغه ویلي زه د نصف قرآن حافظ یم
هغه نصف قرآن مې په یاد دی زه حافظ یم خو دا ولې وایم د ول دوه کاره دي سبحان الله جبه غټه خبره و یو د خدای پاک پر ما ډېر نعمتونه دي چې هر څه زه وکړم ټول نعمتونه یې پر ما سته لاس پښه غوږونه او ژوند و روغ صحت و هر څه نو خو زه ګډ عمر باید د خدای حمد وایم دومه دا ده چې زه خدای ته عبادت دغه زما څه ګناوې کېږي پر هغه بیا استغفار غواړم نو په نعمتو د خدای دغه دوه شیان دي ګرده زما څه بېداري کېږي هغه نو پر هغه استغفار غواړم او پاتې شو د خدای نعمتونه پر ما راځي دغه حمد وایم لکه سړی چې ګوره زه ګرد عمر ستا نافرماني کوم نو خو بره ستاسو عذر غواړم او ته بیا پاتې نعمتونه کوې په دې کې دې شکر وایه ګوره دا هم نو بس دغه دوه شیان دي دغه داسې مخ راواړوه حسن بصري والحمال افقه منك یا حسن بصري والحمال هغه غوري موږ ورته وایي چې دا نو بې علمه سړی دی دا تر تا فقیح دی ای حسن بصري خپل نفس یې خطاب وکړي تر تا فقیح دی تر تا تکړه دی دا خو بله دا بله خبره دغه سمه خبره واورئ ډېره غټه خبره په خوند یې واورئ هغه د عنترتوب بن شداد زه دا درته وایم چې غوښتنګه د صرف علاسه وکړي دا غټه غوښتنګه ده چې سړی د مخلوق سیقي خامخا ذلت پکښې وي ذلت الله دې هر سړی وسع کړي الله دې وسع کړي یو هغه یو شعر ویل دی ولا تسقني ماء الحیات بذله دا پسقني بالعز کأس الحنظل ماء الحیات بذله كجهنم وجهنم بالعز اطيب منزل دا یو عجب الفاظ دي وایي اوبه د حیات چې ګرد عمر سړي ته ژوند ورکوي ته په دغه اوبو مه اوبه وه چې ذلت را سره کوې سپکاوی مه کوې که مې په داسې اوبو اوبه یې چې ابدي ژوند راته وي خو ته مې سپکوې لامل اوبه اوبه مې که په عزت لیکن جام راکه د حنظل مرسي چې مړغونې ورته وایي دا ترخه په ترخه مې اوبه که لیکن خو د عزت اوبه د حیات په ذلت دا لکه جهنم داسې دی او جهنم بیا د عزت سره داسې دی لکه شکور هغه ښه منزل دی اطیب منزل دی تر دې ښه منزل نشته او بله خبره په پای کې دغه ما قبل اخر خبره دا درته کوم چې دغه تاسې و دې ځای ته ډېر پام وکړئ چې دا محمد بن دوري وایي دا اکثره نقل کېدي په مناکبو کې وایي شیطان په 5 شیه باندې هغه رانده سو بدبخته سو د دنیا او آدم علیه السلام په 5 شیان د دنیا نیکبخته سو نو ته چې دا 5 شیان بس پرېږدي نو هغه په دې کې دا وایي چې استغفار وغواړي خدای مو خواست قبلي بیا خدای ته خواست وکړي هر خوا چې وکړي قبلېږي خو که نو څه قبول ناامیده کېږي مه شیطان په دا 5 شی بدبخته دی اول د په ګناه اقرار نه کاوه دوم نه پښیمانه کېدی او دریم خپل نفس یې ملامتاوه څلورم قصد پر توبې نه کاوه پنځم د رحمته د خدای نه امید او په 5 شیانو بیا آدم علیه السلام هغه نیکبخته سو د دنیا اقرار خپل په ګناه وکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا سبحان الله او پښیمانه سو پر دې بغالي ولې اسمان ته نه کتل او خپل نفس ملامت کړي او چابکي په توبه کې وکړي او لم يقنط ناامیدي ولکه د رحمت سره خدای ورته ګوره وایي نقنط دا ناامیدي چې د خدای سره نه وکړله ورته ګورې دا خو دا نو بیا الله جل جلاله دغه قنوت هم سړی د کاره باسي د پای یوه خبره اخره خبره دا یوه خبره ته کوم د حاتم اعصم چې ډېر یې هوښیار سړی دی وایي موږ دغه څه دعوې کوو 4 دعوې بلا 4 که چا وکړلې 4 شیان بلا 4 که چا وکړلې هغه دعوې کذب دي درواغ دي بس د درواغو موږ په والله چې په سترګو هر څوک راته وګوري دا دعوې کوو خو د درواغ دي اول که چا دعوه وکړه د حب الله چې د خدای سره محبت لرم خو د محارمو سره د خدای پرهیز نه کاوه چې خدای ناروا کړي و هغه د اوس هم کول په دې دعوه کې دی درواغجن دوم چې دعوه وکړه د حب د نبي علیه السلام چې د رسول الله سره محبت لرم خو د اوس هم د فقراو او د مساکینو سره قرات کوم فقرا مساکین نه خوشول په دعوه کې بیا کاذب دي د رسول الله سره محبت نه لري ځکه خو د خدای رسول فقیر او مسکین دریم که چا دعوه وکړه د حب د جنت چې زه د جنت سره هغه محبت ته خو تصدق نه کوي صدقه یې چاته نه ورکوي په دې دعوه کې هم دی کاذب دی څلورم که چا دعوه وکړي زه د بیریږم د اوره څخه بیریږم لیکن خو د ګناهو څخه ځان منع نه کوي بیا دعوه څوک د کاذب نو الله جل جلاله دې موږ ته استعمال پره کړي دا د خبرې د پل خبرې وي والله سبحانه وتعالى